صاحب د قصیدې د قصیدې برده ډېره مزېداره ښایسته قصیده یې لیکلې ده. نو دا قصیده چې دا قصیده برده دا سړی چې و نو دې په خپو باندې دغه و ده شل په دواړو خپو باندې شل او ده به د بادشاه په صفتونو کې نظمونه لیکل. د یو بادشاه به یې ولیکه د بل بادشاه ته به دې بادشاهانو له او چې هغه نظم به د بادشاه پخوا دا رواج و شاعرانو به شعرونه جوړول او بادشاه ته به دربار ته لاړل هغه نظم به یې پېښ نو بادشاه به یې انعام ورکول. نو دې د قصیدې بردې د خاون به د بادشاه صفت کې شعرونه جوړول او بادشاه له به ته هغه به انعام ورکول. فالج و په خپو شل کټ کې پروت دی زړه کې وایي چې یاره ډېر لوی افسوس دی چې ما د هر بادشاه په صفت کې یو نظم یو نعت جوړ کړی دی او تلې مې امې ورته وروړی دی انعام مې غوښتلی د نبي علیه السلام په صفت کې مې یو نظم اوسه پورې نه دی جوړ کړی. عجیبه شاعر یم. نو د ماسخوتن چې وده کېده نو وی راشه ودرېږه یو نعت جوړو یو ډېر ښایسته مزېدار نظم ښکلی نعت یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کړ او چې څنګه یې جوړ کړ وده شو په خوب کې رسول الله مبارک ولیده. دی ورته وایي د الله رسوله ما د ډېرو بادشاهانو په صفت کې نعتونه جوړ کړي دي نظمونه قصاید امې ورته اورولي او انعامونه یې را کړي دي. بېګا چې وده شومه نو زړه کې مې سوچ راغی چې د خپل ښکلي پیغمبر یو نظم او نعت ته جوړ کړی نه دی. واحسن منك لم تر قط عیني واجمل منك لم تلد النساء. ای پیغمبره ستا نه ښایسته انسان ما په خپلو سترګو چېرته نه دی لیدلی او ستا نه ډولې شخصیت د مور نه دی پیدا. څونه ښایسته دی. واحسن منك یا واحسن منك واجمل منك یا واجمل منك لم تر قط ما د سترګو ستا نه ښکلی شخصیت لیدی نه دی ولم او ستا نه ښایسته شخصیت مور نه دی راوړی. واقعي نبي علیه السلام ښایسته شخصیت او بیا څه وایي خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. الله د هر عیب نه پاک پیدا کړی اس عیب دکې نشته. او آخر کې وایي دې ته انداز سوچو کې وی داسې پیدا یې که نه لکه ستا چې ځان څنګه خوښ و هغسې پیدا یې. د انسان ځان چې په خپله خوښه پیدا یي نو هغه څومره به ښایسته وي. د چا په ځان کې پوټۍ نو قسم نه خوښ داسې پیدا شوې لکه چې ستا کوم شکل خوښ و الله هغسې پیدا کړی. یو ځل نبي علیه السلام مبارک ته عرض کوي د الله رسوله د دې قریشو بد ویم په شعرونو کې مذمت ورته وایي د هغې مذمت کوم بد یې ویم ځکه چې هغې تا پسې شعرونه جوړوي. نبي صاحب مبارک ورته وفرمایل کیف بنسبي زما نسب سره به څه کوې چې د قریشو بد وی خو هغه خو زما خپل خپلوان دي نو ته به بنو هاشم او قریش په یادې څه به کوې زما نسب سره. وی لأصلنک منهم كما تصل الشعيرة كما تصل الشعرة من العجين. وی تا به داسې پاک وباسم لکه ویښته چې سړی د وړو نه وباسي ویښته چې د وړو نه وباسي که نه او هغې پورې هېڅ قسمه داغ نه داسې به تا محفوظ پرېږدم او د قریشو بد به ویم ځکه چې ستا بد وي. نو د نبي علیه السلام مخکې به شاعران رالل او ښکلي صفت مزېدار به یې ورته کو. خیر نبي علیه السلام مبارک ته دغه صاحب د قصیدې د شپې وایي د الله رسوله که دې خوښی یو نعت مې بېګا جوړ کړی دی درته یې واورم وایه واوروه. نو د صاحب هغه نعت شروع کړ چې نعت یې شروع کړ که نه وایي نبي علیه السلام مبارک به دا سر خوځه لکه څوک نعت وایي که نه زمونږ بشیر جان حافظ صاحب نعت وایي او مونږ ورته په شوق کې راشو او مونږ ورته را سر داسې خوځه. خدا نیکبخت مونږ باندې خدای نیولی دی یو نعت راته نه وایي. خیال دې راغی خدای دې خوشحاله کړي دې غریبو لوی خدمت کوي محنت کوي هره جمعه راځي او کیسټ ډکوي دا به سره د ټولو ملګرو دی الله خوشحاله کړي. نو وایي نبي صاحب مبارک ورته سر داسې خوځه. نو چې نعت یې څنګه خلاص کړه نو حضور پاک مبارک ورته مسکی شو ورې که زم یو انعام در کوم که نه بادشاهانو ته چې به نعت وي انعام به در کوم زم یو انعام در کوم. نو نبي السلام مبارک خپل صادر کوز کړ. عربی کې برده یا برد یمني صادر ته وایي په یمن کې به په هغه زمانه کې اعلی صادرونه جوړېدل. نو صادر یې کوز کړ په دې واچو وي دا صادر دی والا. سحر چې دی د خوب نه راپاسې د حضور پاک مبارک هغه صادر پې د پاسه پروت و او چې خپې یې وړه ولې جوړو خپې هم جوړې شوي پالج نه جوړو خپې شلو ټیک ټاک بس ډېر خوشحاله شو صادر ځکه خو دې قصیدې د قصیدې برده وایي. نو جنابه راپاسېد چې راپاسېد منزل روان دی نو په هغه کلي کې یو ډېر لوی عالم اوس په منډه را روان دی چې را روان دی د دروازې نه دې څنګه ووته په خپو جوړ شوی دی صادر یې په وګورې سړی خوشحاله دی
ورته غاړه وتلان کی سلام علیکم اله شابه چې بیګا د نبی علیہ السلام ته کم نظم ویل دي ما ته به کم نات دې ویل هغه عالم هم تکشف خاوند او مبارک تشه دا صادر دې مبارک شو چې خدای پاک جوړ کړی دا دې مبارک شه شابه ما ته هغه نات وایي او ته وایي چې څنګه کم نات وی بیګا چې د نبی علیہ السلام مبارک ته وي الله بندا خو بیګا ما خوب لیدل او نات مې د شپې جوړ ته پته ولګېده ته دې څه خبرې دا خو ماسخوتن مې جوړ کړو د شم په خوب کې مې نبی اسلام ته وی نه تا چې حضور پاک مبارک تر نات وی زما اورېدلې دي او نبی اسلام مبارک برت را سره مبارک داسې لقب شابه ما ته بدا وینو اله به جمعه ته رانځي هذا کشف خاون ابي پېښو هغه په وی هغه نه پسې جمعه ته پرېخه نو چې نبی رسول الله مبارک ته مخامخ قدرېږي او د زړه محبتنا درود و سلام پوي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الانبياء اے د پیغمبرانو اخیری پیغمبران اے پټول مخلوق کې غوړه پتا دي صلوات والسلام د خلق وي